زه یاره دا خو به ډېر خوند کوي که نه او که نه ورګې ښه زومینګ پکې وکړه سترګو دې پکې راچوتې کړه ولې کړو بس زه راشم بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان امید لرم چې روغ جوړ به او د ژوند په مزو کې به ملګرو اسماعیل اخلاص ته یو ورکوټی پیغام ورکوم چې کم حرکتونه تا شروع کړي دي د الله تعالی په خاطر چې په خپل کور کې په حرام کښېنه او کم قسمه ویډیوګانې چې ستا ماته میلاو شوي دي هغه ډېر افسوسناکې او شرمناکې دي او کم ډیل چې تا شروع کړی دی نو د خپل عزت سودا دې په خپله وکړه. زه به ستا د دې پردې خیال وساتم ولې چې الله تعالی وایي چې ته یو انسان باندې پرده راواچوم زه به په تا باندې 100 پردې هغه راواچوم. نو د اسماعیل اخلاص کوم قسم ویډیوګانې چې دي هغه ما سره دي تاسو په سکرین باندې هم د دې کمې سکرین شاټ چې دی هغه هم کتی شئ یعنی داسې قسم ویډیو هغه جوړی چې هغه کم د فحاشۍ نه ډکې بل کم په سوشل میډیا نن سبا په ټیک ټاک چې کم قسم حرکتونه هغې شروع کړي دي کمې جنکۍ ورسره وي کم هلک ورسره وي نو هغه هم ستاسو وړاندې ده چې څه قسمه ویډیو هغه جوړی. نو یو ریکویسټ ورته کوو یو پیغام ولې ورکوو چې آیا د داسې قسمه ویډیو نه نور قلار شه زموږ کوم پښتنه معاشره چې د په هغې کې داسې قسمه ویډیو داسې د پښتنو کمې پیغلې چې دي هغه داسې نه دي چې هره پاسي او داسې فحاش ویډیو هغه جوړی. نو دغه معلوماتو هغه هم تاسو سره شریک کړو ویډیو مخکې در سره شیر کړئ چې هغې ته هم پته ولګي نور کسان هغه هم د دې نه خبر شي. امید لرم ویډیو به هم خوښه شوي که ویډیو هم خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نوي یې چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره انشاءالله په بل ویډیو کې به میلاویږو د نن دپاره دا کافي وه د لوی الله په امان.